اسلامي امارات وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي جګړه پای ته ورسېده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. اسلامي امارات وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي جګړه پای ته ورسېده. د افغانستان اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ د مارچ 19 د کب 29 وویل چې په افغانستان باندې د پاکستان له هوایي برید وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ پیل شوې سرحدي جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. ښاغلي مجاهد فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې وضعیت آرام شوی دی او جګړه بنده شوې ده. پاکستان تېره ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. اسلام آباد وایي په دغو بریدونو کې یې هغه اورپکي په نښه کړي چې په ادعا په پاکستان کې وروستیو ترهګریزو بریدونو کې دخیل و. خو د افغانستان اسلامي امارات وایي چې په بریدونو کې 18 وګړي وژل شوي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د پاکستان د بریدونو ځواب یې په بریدونو ورکړی او د پاکستان د پوځ سرحدي پوستې په درنو وسلو ویشتلې دي. د کرم په ولسوالۍ کې د پاکستان پولیسو یو مقام چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي رسنیو ته ویلي دي چې اسلامي امارت د توغندیو بریدونه ورباندې کړي دي. هغه وویل چې په دغو بریدونو کې 3 پوستې او د ولسي خلکو 15 کورونه زیانمن شوي دي، 9 تنه ژوبل شوي دي چې 4 یې امنیتي پرسونل دی. دغه پولیس مقام ویلي دي چې اوس جګړه آرامه شوې ده او ځواکونو یې ځوانونه بیرته مجهز او سنبال کړي دي. په افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي شخړې زیاتې شوې دي. اسلام آباد اسلامي امارت تورنوي چې پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړی او هغوی له افغانستان څخه په پاکستان کې د بریدونو تابع نیسي. خو د افغانستان اسلامي امارت دا ادعا په کلکه ردوي.